جناب معاون صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستراتیژیک پلان تر تایید وروسته منظور شوی هم دی. اوس خبره یوازې د زیربناو ده. پر زیربناو باندې به په څومره وخت کې کار شروع شي؟ مثلا د مختلفو ښوونځیو پر ودانیو باندې هغه که اداري ده او که تدریسي ده، د دې تر څنګ هلته پر تحقیقاتي فارمونو باندې، د هغه ورهاخوا ته پر پارک باندې، پر سړک باندې په څومره وخت کې کارونه شروع کوئ؟ موږ د دې ماستر پلان د تطبیق لپاره بیا ټول پوهنتونونه، حتی ټول ادارات په یاد کو چې کله د یو عمومي پلان جوړ کړي، بیا د هغه اساسي پلان لپاره د ستراتیژیک پلانونه جوړوي. ستراتیژیک پلانونه له 3 کلو څخه نیولې تر 5 کلو پورې دغه ډېره موده ده. موږ هم زابل پوهنتون په 1400 کال کې چې دلته د مشال صاحب دوی راغلل، دوی ستراتیژیک پلان جوړ کړي د 5 کلو لپاره، یعنی د 1405 کال پورې. نو په دې کې د په هر کال کې د هرې پوهنځي لپاره مشخصه زیربنا ونیوله. مثال د ښوونې او روزنې پوهنځي لپاره په 1403 کال کې، تیر کال کې ودانۍ نیوله سویوله. د کرهڼې پوهنځي لپاره 60 کال نیوله سویوله ودانۍ. خو داسې ماستر پلان نه و موجود، او زموږ دغه رهبري مو له دې شیانو سره نه یوله. ستراتیژیک پلان مو جوړ کړی و، دا شیان مو نیولي ول، خو هلته دروازه راته بنده ونه خلاصېده، یعنې موږ کلب لا تر اوسه نه و خلاص کړی. نو داسې اوس کلب د دې زیربنا خلاصی په 60 کال کې موږ د مشرتابه د ځانګړي حکم له مخې د شریعت پوهنځي د ودانۍ هغه د جوړولو ډبره ښوولی سو، دا به پرېږدو انشاءالله. که څه هم پاتې چارې به پر روان کال کې هغسې نهایي شي، ځکه خو د دې سرتېرو ولایتونو هغه د بیا رغونې وخت ډېر لږ وي، ځکه اوس په 15 باندې دلته نور رغنیزې چارې بندېږي. نو دا شی به وسي. او زموږ لپاره مسجد تقریبا د 20 میلیونه افغانیو په اندازه باندې د 60 کال په بودیجه کې دا اوسه بله ورځ هغه راغی، هغه تخصیص یې راغلی دی چې تاسو نور د مسجد برآورد وکوئ، مسجد مو کارونه پیل کړئ. دا به وسي. او د تحقیقاتي فارم لپاره د زراعت پوهنځي د تحقیقاتي فارم لپاره مو تقریبا د 10 میلیونه افغانیو په اندازه باندې هغه پیسې له وزارت مکان څخه اخیستې دي. دا به هم انشاءالله اوس دستي پیلېږي، برابر کېږي او کار ورباندې شروع کېږي. او په څنګ کې د دې پوهنتون د ورځنیو چارو د پرمختګ لپاره چې برق یو اړینه موضوع ده، هلته تر اوسه پورې دولتي برق پایې نه دي تللي، نه دي موجود. نو د 80 کیلو واټو په اندازه باندې تقریبا 3.5 میلیونه افغانۍ مصرف پر باندې راځي. دا پروژه مو اخیستې ده. موږ هلته د ورتګ سره به سم دا شی موږ به سولري سیستم شپه ورځ د برق ولرو، او خپلې ورځنۍ اداري او تحصیلي او تدریسي چارې به ټولې همزمانه ورسره پرته له کوم خنډ و ځنډ سره روانې وي.